که ستا عمر له 18 کلو نه واخله تر 25 کلو پورې وي نو دا ویډیو ستا لپاره ده. د هغه عمر ده چې تاسې باید خپل ځان وپېژنئ چې ما ته الله جل جلاله په څه شي کې استعداد راکړی، زه په څه شي باندې پوهېږم او په هغه باندې باید تاسو کار وکړئ. زه دویمې خبرې ته او هغه دا ده چې تاسو که چېرته خارج ته رسېدلي یئ نو تاسې ته فرصتونه ډېر زیات دي. اوس تاسو باید داسې وکړئ چې د خپل موقف نه د خپل حالت نه صحیح ګټه پورته کړئ. تاسو داسې فکرونه مه کوئ کوم فکرونه چې دلته افغانستان کې ځوانان کوي، ځکه د ځوانانو پر مخ باندې دلته خنډونه ډېر زیات دي. نشي کولی چې په آنلاین بڼه باندې دوی ډېر زیات کارونه وکړي یا چېرته سفر وکړي. نو تاسو ته چې دا فرصت الله جل جلاله په لاس باندې درکړی له دې نه مثبته ګټه واخلئ. پاسپورټ لرئ یا تاسو هلته دایمي اقامه لرئ، نو کوشش وکړئ چې انشاءالله چې په آنلاین بڼه باندې یو څه فعالیت شروع کړئ، یو څه کارونه شروع کړئ او خلکو نه یې زده کوي. دا به تاسو ته بهتره وي. که په افغانستان کې اوسېږئ نو د پوهنتون مسله ډیره حساسه او مهمه ده. که چېرته ته غریب وي نو بیا شاید ستا لپاره پوهنتون ویل دا ښه اختیار نه وي. اول کوشش وکړه چې دا غربت او دا مشکل دې حل کړي. خو که چېرته ته پیسې لري بیا شاید ته پوهنتون ووایې پوهنتون ستا لپاره ښه ده. او که چېرته ته غریب وي نو زما په نظر باندې دا غلط ده. پوهنتون ستا مشکل هم بیا نشي حلولی او کیدای شي په پوهنتون کې هم مخکې لاړ نشي.